پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب سړی مشي وخت د بخیر خپرونه ته هم په خیر راغلی. اندړ صاحب په دې مقاله کې راغلی چې ټي ټي پي په ټوله کې د بهر څخه کوم وارداتي ګواښ نه دی، یعنې له بل ځای څخه نه راځي، خپله پاکستان کې د حضور لري. په داسې حال کې چې پاکستان په وار افغانستان تورن کړی چې ګواکې ټي ټي پي دلته په افغانستان کې فعالیت ولري. ولې پاکستان دا ډول څرګندونې ترسره کوي؟ ولې دا ډول تورونه لګوي وخت نه وخت؟ د لوی او بخونکي خدای په نامه ښاغلی سبحان الله تاسو خپل درنو هیوادوالو ته لر او بر افغانانو ته خپل نیکې او سلامونه وړاندې کوم. یوه نړۍ مننه کوو چې په نړۍ کې خو ډېر زیات استخبارات دي، زموږ په څنګ ډېر ګاونډیان دي او ډېر داسې پرمختللي هیوادونه چې استخبارات، ټکنالوژي او پیسې، اقتصادي وضع هم ښه ده، خو دغسې یو حقیقي بیان په دې ورځو کې هیچا د افغانستان د خلکو او د جغرافیې په ګټه ونه کړ، لکه د ډیپلومات ورځپاڼې چې دغه شخص مقاله خپره کړې کور ودان. دا کوم داسې سند نه ده چې نړۍ ته ډېر وښودل شي، خو له افغانانو سره بیا د افغانستان د اسلامي امارت سره ډېر داسې سندونه شته چې پاکستان لا هم د پخوا په شان هڅې کوي چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، بهانې کوي، تهمتونه کوي، په داسې حال کې چې ټي ټي پي یو پاکستانی اسلامي تحریک دی د طالبانو او دغه مشر چې دوی زموږ پلازمینه کابل هم دغه لپاره تر برید لاندې ونیو، بمبارد وکړ، زموږ بېګناه هیوادوال شهیدان کړل. هغه په خیبر پښتونخوا کې 2 ویډیوې خپرې کړې. نو د پاکستان حکومت د استخباراتو او د فوج پولیسو ته د شرم ځای ده، خو دا بې شرمه یو پروژه‌یي حکومت ده چې نه د خپلو خلکو پروا لري، نه د ګاونډیو یوازې پیسه پیژني. تاسو به د دوی د لومړي وزیر شهباز شریف چاپلوسي، سر ټیټونه، غلامي ښاغلي ټرمپ ته لیدلي، دوی نوې پروژې ترلاسه کړي. دا بهانې دي. ډېره ښه خبره شوه چې داسې یو معتبرې ورځپاڼې هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه شخړه باندې یو واقعیت خپور کړ. پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې چې ټي ټي پي په افغانستان باندې تپي، بلکې د پښتون ژغورنې غورځنګ، د بلوچستانو روا هغه جهادي ډلې ټولې په هند او افغانستان پورې تپي. په داسې حال کې چې د ښاغلي ارواښاد ولي خان خبره چې دوی خپلو خرابو سیاستونو ته نه ګوري چې څومره ظلم په پښتنو، بلوچانو، سیندانو باندې کوي، خراب سیاست کوي، بیا چې خلک راجګ سي هغه په افغانستان پورې تپي. په پاکستان کې کفري قوانین ناقص دي او هلته باید یو اسلامي حکومت وي. موږ هم خوشحالیږو لکه دوی چې دلته هڅې کولی چې په افغانستان کې اسلامي حکومتونه وي. موږ الحمدلله د یو اسلامي امارت خاوندان یو. پاکستان چې زموږ ګاونډی ده هلته باید 2 مخه سیاست ونه سي. لاهور، کراچۍ، اسلام آباد کې اروپایي ژوند ده. پښتونخوا او بلوچستان خوا کې، کوټه کې، سند کې خلک د لوږې نه ماشومان خرڅوي، وژل کېږي، د لوږې نه مړه کېږي، د برق توان نه لري چې پیسې تولید کړي، د تداوي توان نه لري، خلک بې بضاعته ژوند کوي. خامخا به ولسونه که اسلامي تحریکونه دي که نور دیموکراتیک تحریکونه دي پر ضد د دې مستبد غلام حکومت به راجګېږي تر څو خپل حق وغواړي. موږ خوشحاله یو. بله اندړ صاحب په ډېره بښنې، اندړ صاحب کې اجازه راکړئ، په ډېره بښنې. اسلامي چې زموږ یو ښه ګاونډی زموږ سره داسې ظلمونه لکه دا 50 کالو چې کړي دا ظلمونه ونه کړي او په خپلو خلکو هم رحم وکړي. بله اندړ صاحب سبا به په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات ترسره کیږي. امیدواري څومره ده د مذاکراتو ته؟ مننه کوم. ګورئ موږ نه له پاکستان سره ستونزه لرو، که مهاجرین د دوی په زوره شړي، که زموږ خاوره هم بمبارد کوي، وړاندې هم راغلي دي، په غیر قانوني توګه اغزن سیمه هم نیولې ده په ډیورنډ د کرښې په سر. زموږ خلک هم زندان ته اچوي. زموږ د اسلامي امارت باندې په نړیوال سټیج کې بې ځایه تهمتونه هم لګوي. ټول هغه تروریستي ډلې چې د مستبد رژیم جوړې کړي دي، د دوی فوج هغه په افغانانو تپي. نو دوی که خپل ستراتیژیک تغییر را نه ولي، دا ناستې به ګټه ونه کړي. دا ناسته خو دوی په موږ بمبارد وکړي، دوی په خوښه په قطر کې ناست وو، کله چې هلته ښاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د دفاع وزیر ناست و، ډېر ښه په مخ لاړه. خو په دویمه ناسته کې ترکیې په غونډه کې
د دوی د دفاع وزیر مذاکرات روانو چې ویل افغانستان په 100 ساعتو کې نیسم نه خبره دي چې د پلار او نیکه دلته رسمول شوي دي او داسې غواړي چې مذاکرات خرابه کړي وخت سوځونه کوي بهانې لټوي دوی پیسې اخیستې دي غواړي په افغانستان باندې بریدونو ته دوام ولې په بېلابېلو تحلیلونو کې اندړ صاحب دغه مذاکراتو ته ډېر امید ښودل شوی ځکه چې وایي چې په دغه مذاکراتو خبرو اترو کې چې سبا به ترسره شي پلاوي لوړپوړي دي دواړو لورو ته هلته د آیسا یا د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس او له دې خوا څخه هم د افغانستان د استخباراتو رئیس به ځي خبرې اترې به کوي. ښاغلی لالی صاحب ستاسو په یاد دي تاسو ځوان ژورنالیست بله په تېرو 50 کلو کې دوی ته داود خان وړاندیز کړی و د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو وړاندیزونه کړي وو همداسې شهید ډاکټر نجیب الله هم وړاندیز کړی چې موږ سره ګورئ دا کارونه مه کوئ دا ځورونې مه کوئ د موږ سره دوستي وکړي همداسې مجددي همداسې رباني همداسې طالبان لومړۍ دوره کې هم دوی موږ سره ظلمونه کړي په دې شل کلن جمهوریت کې ښاغلی کرزی 3 وارې دوی هېواد ته ورغلی ده اشرف غني 100 ځلې لاړه د افغانستان اسلامي امارت دوی ته په ډاډ سره ډاډ ورکړی ده چې زموږ خاوره به تاسو په ضد نه استعمالېږي زموږ سره پخواني خوبونه مه وینئ خو دوی ارامه نه کیني ځکه پروژې ترې کړي خپلواک نه دي آزاد نه دي مستقل نه دي نو کله چې هېواد مستقل نه وي د دوی ناستې په یو تلیفون باندې خرابېږي ټوله ناسته مذاکرات وکړي نو سبا چې 8 نومبر د پنجشنبې ورځ دا درېیمه غونډه په ترکیه کې جوړېږي د افغانستان له لوري هم د استخباراتو رئیس بل اند تفکر اندر صاحب دلته دا ده بل اند تفکر دا ده چې خپله چې پاکستان دې ته راځي چې له افغانستان سره مذاکرات او خبرې اترې وکړي قطر کې وکړي ترکیه کې وکړي اوس یو ځل بیا دغه خبرې ترسره کوي وایي دغه خپله د دې په معنا دی چې د پاکستان کوم سیاسي ډکټورین چې دی یا په ټوله کې دوی کومې پالیسۍ چې دي په دغه کې د افغانستان په اړه یو لوی بدلون راغلی دی دغه تاسو هم منئ هیڅ کله نه ښاغلی لالی صاحب وخت راکړي د ما خبرې تکمیل نه مهرباني نو دوی هیڅ زموږ په خبر ونه کړه زموږ د مشرانو بالاخره هغه چې دوی ورته ویلي چې دا اور به ستاسې له منې واخلي نن یې په هېواد کې اور بل ده ادارې نه وتلي دي او هلته به خلک خپل حقوق غواړي او داسې حکومت به راځي دا چې سبا ته ناسته د زموږ د خوا نه هم د استخباراتو لوی رئیس ورغلی دوی له خوا نه هم د آیسای رئیس راغلی ده دا ډېره ښه خبره ده خو د دوی په وخت د ستراتیژیک بدلون نه ده راغلی دا به د قطر او د سعودي عربستان او د ترکیې په فشار د نورو ناظرینو هېوادو په فشار به یو څه وخت ته ورسېږي خو هېڅ کله هم دوی نشي زغملی د افغانستان اوسنی امنیت او پرمختګونه دوی ارامه نه کینی دوی بیا جګړې کوي دا په خپل واک کې نه دي امریکا ورپسې ده انګلستان ورپسې ده نور ځینې هېوادونه دي چې د روسیې د چین د هند د پروژو مخه ونیسي د افغانستان ثبات هېڅ کله نه غواړي څو مخې لوبه کوي زه به تاسو په واضح ډول سره وایم چې دوی به دې پرېکړو ته ژمن پاتې نه سي څه ضرورت ده چې دغسې ناستې وسي دوی دې ظلم نه کوي دوی دې زموږ مهاجر په سلسله مراتب راوباسي دوی دې له موږ سره د تجارانو مالونه نه دروي هر څه حل دي موږ له دوی سره ښه دوستي غواړي ډېر مشترکات لرو زموږ ګرونه دي زموږ ژبې دي هلته ډېر همدینه خلک هم دي خو دا دوی دي چې خراب سیاست یې کړی ده اوس وارخطا دي غواړي چې په دغه مذاکراتو ترسره کولو سره یو خو د نړۍ نه د نړیوال ټولنې نه خپلو باداران نه په پښتونخوا کې د لوی عملیاتو اجازه واخلي چې ټي ټي پي له منځه وړي او بیا به پښتانه بلوچان وژني له بلې خوا د افغانستان اسلامي امارت بدناموي دوی هڅې کوي چې د ټي ټي پي په مهارولو کې د افغانستان له لوري کومک غواړي او بیا نړۍ ته وښيي چې تاسو وکتل چې دا خو د دوی تر لاس لاندې وو چې موږ مذاکراتو کې پرېکړه ورسره وکړه او اوس دا دوی جګړې نه کوي په داسې حال کې چې د ټي ټي پي مهار کول د افغانانو د افغانستان د اسلامي امارت دنده نه ده دا د پاکستان کورنۍ چارې دي حل دې کړي که چیرې ډېر ځای به موږ ملګرو ملتونو ته نړیوال ټولنې ته خواست کوو چې که چیرې تاسو د دغه سرطان له دانې نه ډېر په عذابي او هلته وضعیت خرابه ده زموږ خاوره تر اټکه تر مالګري تر کشمیر راکړئ دغسې به امنیت کوو لکه چې اوس افغانستان امنیت ده زموږ خاوره به هم خپله سي شخړې به هم ورکړي د سرطان دانه به مرکي نه به ګاونډیان په عذابي نه به سیمه په عذابي او نه به امریکا دومره بې ځایه پیسې مصرفوي په دې خاینو کرنیلانو جنرالانو په دې حاکمانو چې پیسې ورکوي خلک یې لوړ ګمري او دوی له امریکا سره هم دوه مخې لوبې کوي ځکه خو امریکا هند ته مخه کړه هغوی سره دفاعي تړون امضا کړ چې نور پاکستان ورو ورو باید
نړۍ نقشې نه ورک شي دا لوبې سرته نه رسېږي تاسو خبره صحیح ده چې د دوی ډېر سیاسون غواړي چې له افغانستان سره دوستي وکړي خو د سیاسون یې واک نه لري تاسو ولیدل چې په یوه تلیفون باندې عمرا خان څنګه زندان ته واچو او نور سیاسون یې همدا اوس په سیاسون فشار د پښتانه سیاسون خو اصلا حق نه لري منظور پښتون بېخي نه پرېږدي چې مبارزه وکړي د دوی سیاسون به غواړي چې موږ سره دوستي وکړي خو دغه فوج او لکه څنګه چې ښاغلي ذبیح الله مجاهد ویلې په فوج کې لوی قوي کړۍ ده چې هغه نه غواړي له افغانستان سره دوستي وکړي همداسې په استخباراتو کې تاسو د دوی په خبرو په نرمه مه غولېږئ دوی څو مخې سیاست کوي کله خشي کله لابګري کوي کله بیا بمبار کوي په هیڅ نه باید د دوی سره موږ جوړ نشو تر څو چې زموږ سره د بین الدول بین الملل او د ګاونډي په توګه سم ارزښتونو ته احترام نه کوي او موږ سره ښې اړیکې نه ساتي په موږ باندې پخواني خوبونه ونه ویني چې په نورو حکومتونو کې نیولي والي وزیر قمندان نظامي د دوی خوښه مقرر ده دا خوبونه نور د پاکستان د تورمخي پنجابیان هیڅکله نه ګوري اندر صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې وخت مو راکړ مننه کوم خاله لاله صاحب تاسو